اوس پس کو چانسي دا ورې دا وته وخه زه وته هم پته به وته خدای دې پس زه به وته دا ور واه كبا يا رب ده انا لمبرم باندې نه ملاويږي خدایا پاکا تو کرے کا چرله ما پلان لگا څنګه پسان پرسیږي ورګه ما ته پدې راځه السلام علیکم څنګه خیر ډېر زبردست سړی ښه د ده د لاسه قسم دې زما ټول کار ټوله الحمدلله مونږ پښتانه او بیا پاکستانیانو مونږ چې چا دروغولې لاس وکړه نو ټول عمر کې نه پریږدو منم دې اوس راته ده ووایي چې بس کې که شربت پکې شولې بس کې څه به کوم نه یاره هېڅ ته مې مجت نشته کار خو دې برابر دی یاره کار خو بېلکل داسې ټولی دی چې دا ځای او بیا دا ځای هغه به چې ته خوشحاله یې بس دغه غټه خبره یاره منم دې ښه څنګه م راچکر و زمونږ دې غریب خانې ته نو ستا غریب خانې ته خو مې راچکر وو خو لږ تکلیف را باندې راغلی دی دې ورته ووایه داسې کار دی د ده 50,000 روپۍ پکار ایمرجنسي ده پخته وایه پیسې به د 50,000 روپۍ چې ته وګوره خیر در به کېږي بیا ته تښتې نه بخته ما سره 50,000 روپۍ کم دی ریاله زه به د کم ځای نه راوړم نشته مړه سره پیسې یو چې پیسې ورسره نشته نو بیا وردمان ته زور ډېر نشته ته غلی شه ته غلی شه او دې مسلمانه ته په خبره ولې نه پوهېږې دا پیسې ولې وګوره زما ملګری دی که نه ګنټه په سوی د پسې دا سیم بند کړی او کار به یې ټول دا مړه سیم بند نه کوي ماما وګوره پیسې ورله ګورم دا صحیح ده دقه درته یم که نه ورشه پیسې وګوره صحیح ده صحیح شابه زر راځه څنګه اچھا کنه مړه دا پیاز مې را پټې کړې ښه دې وکړل زما ضرورت دی بیا تا له درکړم خبره چې غواړي شکر الحمدلله مونږ دلته کې په پاکستان کې کم از کم 15 جیره بس مکه ده خو ضرورت پېښ شوی دی واله د خدای ته خوشحال یې که نه چې ته واله دا غټه خبره یا ګوته په تیره بس ټیک دی دا ما پته اعتبار کو پتا مې اعتبار نور ما به سم درکاو منم ده ښه ذالکه خفه نه شي صحیح ده خفه نه شي چې اوبو سات خلاص هم نه کړي وخت مې ته کړی دی مړه چا دا صحیح ده ډاکټر صاحب خدای دې سترګو باندې چې کوم دی نو دا دا اوس پاتې راله ما تکړه ته دې ته وګوره په خطا کې خاجي نه دا راته ووایه چې چاته ورک وې زه خو غواړم ته ملګرو له وای ته خو چې هلته په خیرات کې نه تا به ولې نو دلته د چا ملګرتیاګانې ساتې کړې دا دلته مې ډېر خسته ملګري دي اورې ځان ته مې چې کوم دي ملګري پیدا کړي همداسې چال وکړه که نه چې پیسې در کومه چای د لاړ به چې بازار ته ماله به یوه ماړۍ راوړې او یوه به راله هندوانه راوړې یاره داسې ګوره مې خپله دته نه پرې نو ولې څوک هندوانې سره روټۍ خوري نو وایم چې اوس تا د منګکورې بچان میده ده او دی نه چاپ مه ولې ډوقې خوړی چم که مړه دا چې ګوره ستا هېټ هم تیار هندوانه ده وایي ما داسې چل وکړه دا پیسې واخله یا لکه پیسې څه شوې پیسې پیسې روباته څه تا دې چورو کړی دی غلاګانې یې چورو کړې جواری دې چورو کړې څه تا دې کړی پیسې څه شوې ما ته څه پته دا چې ګوره ستا د پیسو و د خدای نېکبخته 50,000 کالدارې راته په دې جګ کې پراتې وې نو ما ته خو پته نه چې دغه رالم او ستا په خپه کېناستم وایي په افغانستان کې ما نه د امریکایا پوځیانو نه دی اخیستې یوه روپۍ مې نه ده ورکړې نو ما ته څه نو پته دلته بیا رانه څوک وړي خو بغیر ستانې څوک هم نه چې وړه یاره دا چې ګوره واچنم دی د کار روزګار خو اچم دی د خدای نېکبخته ما نه راوړې په ایمان به چې دا ساده روباسم بېرته دې بوځم افغانستان ته درک پرېږده خبره کوم درته سړیه ستا د پیسو نه ګوره دا چې ګوره نه یم خبر تا به چېرته چاله ورکړي پرېوتې وایي دا نه زه ته څه خبر یم عادي صاحب نو وایم تا راته اوس مسالې څه عادي کړې وځه د دې کوره وځه تا ته مرګ دې اوس وګوره د جیب نه یې رانه 50,000 کالدارې ویستې دا به وځه د کوم ځای نه پیدا کوم خو داسې بچو باندې څه
چې نه ده ګټې او نه ده دغه اخوا چیانه ما دا طرف ځای دی ځم چې ځان له چېرته د ماړۍ غم وکړمه اوس پیسې خو راته نشته په جیب کې نو داسې چل به وکړمه چې دغه ته مې یو اشنا دی هغه پسې به وار شو ښی نو دې خو لاړو شکر الحمدلله کور خالي شو بیا څوم یو خبره ته کومه یاره ډېر کلاړي دا منې دا دې کومه ګوتې زده کړې ده هسې منې کو نه ولې دې نه منم د روپۍ دې ولا سیم ورکړه 50,000 یې دې واخېستل 50,000 نه اوس یې له پوره 2 لکه علم 2 لکه څنګه ته خو راځه که نه چې دی راوځي روزه کنه جوړ تکړه ورابان څنګه خیر دی خو شکر الحمدلله کا دا راته ووایه که نه اوس خو به کار سم یو خوشحاله وې کار خو ته ولدې بالکل خو پلار مې سم د واله خیر دې په عشقۍ کې دا اول تکون خوله مه پوسه پوسه کوه که نه خدای دې بیخته نولي وباسم لا خوله راته تېرې ده که نه نو ما ته څه پته وه مړه ته به د دې نه بعد هم زمونږ بد غواړې نه مړه بد څوک غواړي زه خو دا ماله ستاسو په هر دغه کې ښه غواړم خدسیه ما یو خبره مې ته وکړه بیا څه خبره په خدای باور وکړه ډېره غټه مجبوري مې ده که نه ګینې زه تا پسې راتلم نه بیا به وایي یاره احسان یې راباندې سره علي که نه یو 2 لکه روپۍ مې پکار دي ولې ستا نه خو څه ووته دا خو نیکبخته 2 لکه روپۍ 2 لکه روپۍ کم دي وی 2 لکه روپۍ کم دي نو ما چې تا سره ګوره ما دې 2 لکه روپۍ راکړه زما په کار دي مور مې بیماره ده هغې له علاج کوم بل هسپتال به زه تا نه درکړم مړه یاره دا دې څه وایي یاره ښه وایي درته که اوس به مې په پلار بیو ډبې نو بس ګوره ښه وایي درته که نه نو 2 لکه روپۍ به زه کوم ځای نه راوړم یاره ته د دې خوا راشه دې مسلمانه دا پیسې ولې وګوره ګینټه پسه پسې بیا دا سیم بندې نه 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 ورته سیم مه بندوه سیم باندې باندې خو پیسو رسوه صحیح ده بس اوس خو ما سره نشته که نه خو داسې کار وکړه سبا راشئ زه درله څه غم کوم په سبا دې لاله را نه کړه ورته ته غور بیا زما ښه پته لګي ما درته ووایي که نه یاره سیم باندې نه کښې ګوره سیم نه پسې نه بندوم خدای دې بیخته سیم وباسي خو یم 2 لکه روپۍ ما له قرض راکړه زه تا له بیا درکړم بیا به کله راکړي مړه خو یو درې ودې پس پوله ورکړه ته ووایه که نه دا به چپته پس پې راکړې صحیح ده دا یارې مې مړه خفه کوم دی نه صحیح ده دا والله ډېر ښه ځوان دی اورېده پښتون دی د غرو مې احسان هم د باندې کړی بیا هم نه مني صحیح ده زه غم مه کوه زه چې ځو چې اوبو څه خلاص هم نه کړي دا بیا به څښکې نه 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 په سبا به موږ راځو ښه صحیح ده صحیح ده زه راځه اسلامي چې ځو یو خبره ده چې غراني کوي نو خدای دې بي خو به له ګولډن پر مګه چې دا مخوکه دې لګه پات صحیح ده که نه واغه لا ته مې ویلي وروړي راله خسور کې ده خبره مسته په سبا به ګوره موږ راځو عمله توبه خدایه توبه چاله څنګه خلقتیاره یکسان به باندې وکړي دا خو ما د ټیکټو ګانکه 500 ښکاري مړه لر بر پښتانه خو یو دي خو پته نه لګي کټ دې والا السلام علیکم وعلیکم سلام ویا ځوانه څنګه بیټې مې در راپېښه وکړه خانجي وایم زما تاسو ته یو کار راپېښ شوی دی وایه خدمت دې وایه وایم یو 5 لکه روپۍ مې پکار دي 15 لکه روپۍ خو به درکړم خو تا سره دې څه شی ضمانت کې به سبا څه شی راکړې ته ماله خانجي وایم شته که نه بیا به درله درکړمه دا څه وایي شېرعلي یا خانجي ته ولې ټینشن لې یو 15 مرلې ځای شته که نه او دا غریب سړی دی به زما نه څه تپوس وکړي ته پیسې ورکړه زه پیشه او زما کار پیشه نو زما نوم هم مرچه کړي زما پیسې څوک نه شي خوړی ورکوله پیسې خانجي پیسې راله راکړې کب تک پس مې پیسې در نه کړې بیا راشې او زما هغه کور پکې ونیسې هېڅ غم مه کوه اوس که میاشت پس هم راوړي نو راوړه غم مه کوه صحیح ده جي سلام علیکم ډېره مهرباني وعلیکم سلام ورده خانجوس ته ډرو نړي بېغمه شه زمونږ پیسې څوک نه شي خوړی شېرعلي دا راته ووایه که نه چې بیا راته څه بانه ونه کړي هېڅ بانه به نه کوي نو که بانه کړو نو یو خبر راکوم بیا به تړتړونه رانیولي بس موږ ته بیا ښه معلوم وي دا ورته واګې زموږ له ور وته ورځه خدای په دې درخه محبت کې پروردګار زمانو کې هغه یا خو تا ته ورته خو بل هغه محترمه
داري نوتم السلام عليكم وعلیکم السلام څنګه یار خیر دې ټیک ټاک ټیک ټاک هم څه چل دی وکړه بچو یاره وایم داسې کار د غم مې دله کړی د خدای نه هیره والله چې نه لري یاره شډل دی یقین وکړه که نه ستاسو ولاسه ما د خپل کور ګاڼه کړو ښه دې وکړل نو مینه محبت چې کوي داسې به پکې ډېر څه بیل او که نه تا ته څو روپۍ یادې کړې وې تا سره څو دي ما خو په 15 لکه روپۍ دا کور نو ګاڼه یو کار وکړه کنه دا 15 لکه روپۍ غونډې راکړه څه به سهار او ماښام راځولې بخته 1 لک روپۍ ته راکړه چې هغه پیاله مې خوله بنده کړه ما نه پلان لري په خولې کې یو غټ کچالو و ټک ورا پخواني مشران دي دا نه مړېږي یاره به صحیح ده څه ما ته وکې ده مونږ ته هم دا په مخه په دې تلو راتلو ځان بدې ښکاري خو بس دا غونډې مونږ له راکنه صحیح ده څه ځان مې کړې که نه نو بیا به نه راځې ګورې بیا د ما څه کار چې بیا یم د سړي زوی ښه او څه به د پس په مخه زو راځو او یاره به صحیح ده ځه یا ماشې چېچکې زه د خدای له کور کې خوشاله بوس کې او مانیو کو نه ولې نه مې نو بیا مړه دې کار روان شو ښه څه به یاد ساتي دا لکه لاړو ښه یا ماشې بیو یادو بچه وی منیو کنه چې تاسو څوک نه مني نور به د چا مني تاسو خو مانه هر څه تباه و برباد کړ کوم نه خیاط شوم دا څه نه خیاط شوم یاره مړه خو دا عشقه مې توبه ده دا ګوره د خانجي आवाज ورته وکړه زموږ پیسې خو خوړلې نه یا لکه څه کوئ دا ور راغورځوئ څه لږ بار راوځه غونچکول کاکا بیا به خبرې کوو زه خدایه خیر ستړی مه شي ستړی مه شي ستړی مه شي ستړی مه شي خیر چا لکه واده ماده دی څنګه څنګه دې پوی ته شلالي په خپله ژبه کې غونچه ګل کاکا دوی دې رانه پیسې غشتي و دا کور زمونږ دی زمونږ د ټیم مطابق هغه پیسې رانه کړې او دا کور مونږ ته اوس خالي کوی بس یا لکه په هوش کې خو یې که نه زه په خوش کې اوښتم زوی دې د یوې هفتې په نیټه باندې پیسې وړي دي او د دویمه میاشت ته مرچکې دومره صبر چاته نه کوي په دې خپه کې پړی شوم او راکاږم یې دیوار ته ولې تاله ووڅه پیسې ورسره نه خبره واورئ دا تاسو څه ګډې وډې وایي زه اوس د څه نه خبر هغه زوی دې رابار کا کاکاجي په شک پکې ګڼې زوی دې رابار کو دغه نه تپوس وکړه یو ډېرې خبرې نه پېژنو بس یو ملت صبر وکړه یو ملت خو وکړه دې تپوس یا لکه مرده چې اثر دی زه راوځه لکه خلاصه ته دا مېلمانه پېژنې رابار شه لږ خلاصه السلام علیکم دا وڅ څه وایي تا چې د یوې هفتې په نیټه پیسې راوړې که نه نو زموږ د دې پیسو سره څه غم شته که نه د پیسو غم خانجي دا کور دی ویلې شیرعلي تعالی ورته ووایه او ځان له دغه دی کې په کارۍ باندې کور نیسي خبره خو واوره که نه نو اوس دا کور د چا دی یا لکه دا ستا دی که دا زما دی راواله لکه غلی شي دا وال ټکوله خوا کوې دا زه زمونږ دی زه زه تعالی وم بیا به خبرې کوو زه شابه تاسو به نورې خبرې زه په تورخم کې کوم چې پورې غاره واوړو بیا به خبرې کوم زه دغه کوئ که نه سلام علیکم راځه خانجي وشو راځئ خدای زما دې توبه ویم داسې اولاد د خدای دغه تعدیل کې چې دا چیلۍ سري که نه ویم دې له دې نه ورکوي لکه تا دی چې ما له راکړې امین خیري وکوه ولې به یې نه کومه دا اوس څه شو دا څه شو دا بالیا ته منظوره وه که نه خود ورته منظوره وه نو تا یې دا تړی سرچیشته درکړی دی چیله در کړې نو دا خو پکې کېږي نو څه یاره پکې کېږي السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه شي ستړی مه شي یه لکه د خدای مسلمانه زه خو تا پسې درتلم خو خو خدای پاک په روانه لار کې راکړي ما یو کار وکړه ما 1 لک روپۍ مې پکار دي سبا به درکړم واه ته تا ګوره د خدای نه بخته ویم زما ګوره نوره څه وسیله نشته دا دې څه وایي ته خو سترګې پټې ته خو د سره د خو سړی دی د سره دا څونه ښه کوي او که یم پیسې نه راکړې که نه نو زما قسم روباسه شابه لاس خداوه ویم دا واله موبایل او دې کې هغه سیم دی هغه هم واله خو یې پام وکړه ښه لکه د فساده ګجرړه دا وه